بادشاه څه دښمنان ول. نو د بادشاه دښمنانو اراده درلودله چې د بادشاه ته هغه ورکړي، زهر ورکړي. د چې عزیز مصر خو وزیر و. بیا داسې چل وکړه، یو نانبای یو ساقي و. بیا د دواړو ته د پیسو وړاندیز کړی و، دوی ورسره منلې وله چې ویلې موږ به په ډوډۍ کې زهر ورته اچو، ما بل ویلې په شرابو کې. دا به ورکو ځتي به باچا مړ سي. هغه څه ورته وایي، د ساقي بېرته له دې خبرې وګرځېد، ویزې نه کو. او دا بل طعام هغه وله، دا طعام وله د زهر پکې واچول. چې کله یې باچا ته راوړل نو هغه ورته ویلې، خباز ورته ویلې باچا شراب مه څښه، زهر دي پکې. ساقي ورته ویلې باچا ډوډۍ مه خوره، زهر دي پکې. ډوډۍ یې راواخیستله، یو بل هغه ته یې ویلې وخوره ډوډۍ. هغه ورته ویلې، خباز ورته ویلې نه، خو خباز ورته ویلې وایي دا نانبای چې ساقي ورته ویلې، اول ساقي ورته ویلې چې د هغه مه څښه دا شراب، دا ډوډۍ مه خوره، زهر دي پکې. هغه ورته ویلې دروغ وایي، په هغه کې زهر دي، په شرابو کې زهر دي، شراب مه څښه. بادشاه هغه ته ویلې شراب، هغه ته دا څه ورته وایي، شراب ولته وایي، شراب دې وڅښه. چې ویې څښه هېڅ تاثیر پرې ونه کړه، پوه شو چې شراب هغه نسته کې زهر. هغه ته ویلې، خباز ته ویلې ته ډوډۍ وخوره، وایي نه یې خورم. چې ونه خوړل طالبانو، بلې دابې ته یې ورکړل، هغه دابه یې مړه کړه. بس طالبانو دواړې زندان ته راولېږل. دلته یوسف علیه السلام هم زندان کې پروت دی.